خانواده های افغان مستقر در شهر لندن کانادا روز نخست عید را طی مراسم ویژه در اسپرینگ پارک این شهر تجلیل کردند. میمان ما خوش شد. اشکی گریه گرفته از خاطری که خوش شد. یک خوشی است که آدم گریه میکنه، یک دقیقی بسیار است. و شکر که من خوشی اشکال ریخت و خدا میخواه خوش شدیم که در خیالم شده که ما البته اثر زنده شدیم. زما خاوری بجارو که شامل که زما خاوری بجارو. اشتراک کنندگان این مراسم میگویند خوشحال هستند که افغانان در کشورهای خارجی این روز را در روشنایی رسم و رواجهای خودشان تجلیل می کنند. اتن از جمله رقصهای محلی افغانستان است که افغانان در روزهای عنعنوی و محافل خوشی نیز اجرا می کنند. صبری، یک تن از اشتراک کنندگان این مراسم، این گونه از عید در وطن حکایت می کند. مونږ په اختر کې د اختر په لس ورځې د مخه تیاریانې کولې، د غرونو نه به مو لرګي راوړل، غنې به مو راوړلې، بیا به مو غټ میرګن جوړاوه، بیا به مو د اختر په شپه هغې ته اور ورکاوه، بیا به مو شړشوړۍ جوړولې، په مچنوغو کې به مو الوزولې، د یو کلي د بل کلي به مقابله وه چې چا به غټ میرګن جوړ کړو، چا به غټ اور بل کړی و، بیا به هغې سبا ګټلې وه. اگای جنگول می یادېږي، اگای به مو اختر ته ټوله میاشت یا به مو د مور نه پټولې یا به مو خالا نه پټولې، هغه به مو بیا په رنګونو رنګولې، بیا به مو د اختر لمانځه نه بعد جنګولې. افغان‌ها در شهر لندن کانادا این گونه در فضای صمیمی روز نخست عید را تجلیل کردند. دلته هر څوک کولای شي چې په هر کلتور کې په هر خپل په کلتور کې راوځي، که چیرې څوک مکتب ته ځي د خپل کلتور په کالو کې تللی شي، کومه پابندي نشته. دغه خو یې ډېر ښه دی، دغه پالیسي یې ډېره ښه ده د دولت چې هر نژاد په خپل کلتور کې کولای شي چې کار وکړي او وظیفه اجرا کړي، کوم امنیت نشته. نو په دې خاطر باندې په کاناډا کې کولای شي چې هر یو خپل کلتور ژوندی وساتي، ځکه امنیت نشته باندې. زن و مرد، خرد و بزرگ به یاد روزهای عید وطن لباسهای عنعنوی بر تن کردند. آنان خوشحال هستند که توانستند رسم و رواجهای افغانان را اینجا نگه دارند و همه ساله گرد هم از این روز تجلیل می کنند.